بدقسمتۍ کار را سره دا وشو که نه چې دا وینئ لاس راله مچۍ وچیچو بیا دومره وپړسېدو. السلام علیکم، امید دی چې روغ جوړ به یې، ټیک ټاک به یې او د ژوند په مزو کې به یې. ښه به یې نن په یو نوي ولاګ کې تاسو ټولو ته هرکلی وایم. ښه نو نن ولاګ مې سټارټ کو بیا د دې غر د سر نه. بای پرون چې ما تاسو ته کوم بورډ ښوولی و که نه هغې باندې چې کوم تاریخ لیکلی و ما جنګ شوی و، نو هغه جنګ چې دی که نه هغه په دې دره کې شوی و دې ځای کې. خو اوس دلته دا روډونه او دا ټول راغلي دي، هغه ټول هر څه چې که نه هغه هر څه یې ګډ وډ کړي دي. خو مین ځای چې و که نه نو هغه دا ځای دی. ټول جنګ چې و هغه په دې ځای کې شوی و. دلته راغلی ما تاسو ته چې مې کوم ویلي و پروني ولاګ کې چې دلته ځای جوړېږي، نو هغې خواله راغلی وم. د هغې معلومات مې کول چې څنګه کار ما سټارټ کړی دی او که نه. نو او اوس چې دی که نه نو اوس دی ځم واپس کور ته. بای نو په دې روډ سایډ باندې دا ګلونه کرلي دي که نه، نو هسې چې دا د ټول روډ وی نو څومره مزه به یې کوله. دا ډېر لږ ځای کې کرلي دي. ښه نو اوس کور ته رالم، خو اوس بیا ځم بازار ته. بازار کې مې څه کارونه دي او ویډیو مې لا نه ده اپلوډ کړی، نو ویډیو به اپلوډ کړم او بازار ته به څه سودا مودا د هغه به راوړم. نو تاسو هم د ځان سره بوځم. راځئ چې ځو. ښه بای نو سټوډیو ته راورسېدم. دومره یخ موسم دی که نه، دلته ایسي لګېدلې ده دا وینئ، او بار دومره زیاته ګرمي ده که نه چې څه وایم. یو خو چې زموږ په دې روډ راځئ نو څه روډ روان دی، په کلاره کلاره به راځئ نو انور سړي کې سم دننه ننوځي. دومره زیاته ګرمي ده دلته. خیر موسم ښه دی. اوس ویډیو اپلوډ کوم او بیا به ځم بازار ته. ښه نو اوس چې دی که نه نو نعیم هندوانه راوړه چې ګرمي ده او هندوانه وخوره چې دا ټټره دې لږ یخ شي. لکه ته ما ته سات نه کوې، وختي راسې راغلی یم، ناست مې په خپل لګیا شوی. ته ګوره ته ولاګ هم وړی، خلک ځان په خپله خوراک کوي، ته ولاګ هندوانې دواړه نه کېږي. وایي نو بازار نه رالم او دا وړوکی سیز نه دی، دا دې پسې مې ډېر زیات کړاو وکړو، دې پسې ډېر زیات وکړېدم. خو ښه ده بیا هم شکر دی پیدا شو. ډېر زیات ټیم مې رانه واخیستو، صرف په دې چیز پسې ګرځېدم. بای دا وینه نعیم به سټوډیو تالا کړې ده او هغوی تللي دي په څه کار باندې، ګاډی ایستلی دی. ما ته یې ویې که نه وی زر راشه، وی کار مې دی هغې پسې ځو. نو زه لیټ شوم، ما ته یې کال وکړو، نو ورته مې زه خو یو 15 منټ لیټ کېږم. نو هغوی رانتلي دي او زما یو موبایل چې دی نو بره په سټوډیو کې لاک دی، زما سره چابي نشته دی، ما کور پرېښې ده خپله چابي. نو اوس پسې څوک ګورم چې بره پسې وروخېږي، کور وړوکی یې ګورم چې موبایل دې راوالي. ښه نو کور ته رالم، خو چې په لار را روان وم که نه نو غټ د بدقسمتۍ کار را سره دا وشو که نه چې دا وینئ لاس راله مچۍ وچیچو بیا دومره وپړسېدو. پته نه لګي چې دا څه چل دی، خو او زما دې وینه کې داسې چل دی که نه چې معمولي مې مچۍ وچیچي که نه څنګه نو دومره زیات پړسېږي دا وجود مې که نه چې څه وایم. او دا اوس نیمه ګنټه لا نه شوې دومره وپړسېدو. دا چې ګنټی کېږي او بیا یو نن شپه تېرېږي لکه خوب پکې زه وکړم که نه بیا به ډېر زیات پړسېدلی وي. په دې یو طرف مې سره اوس ټول درد دی. الله پاک دې خیر وکړي. تاسو دعا کوئ. اوس کور ته رالم او اوس په گپ شپ لګو. ښه نو اوس کور ته رالم، مازدیګر مونځ مې وکړو او یاره زه اوس اودس کوم، نو دا ځای لمدولی هم نه شم، ځکه چې خلک وایي که نه چې مچۍ دي وچیچي هغه ځای بیا نه لمدی، وی دا بیا زیات پړسېږي. نو مونځ مې وکړو، کور ته رالم. اوس مې د ورور ته وي مې باغ ته اوبه ولګوه، ځکه چې باران نه دی شوی نو ټول کار چې دی ګډ وډ دی. مې ته باغ ته اوبه ولګوه او زه ورته ګورم. برالي هېڅ چل وکړه که نه چې دا بوټي به اوبه کې، دا کدوان نه دي، دا به اوبه کې، را پوري ني هغه به اوبه کې، او دا پوري کدونه دي هغلته دغه به اوبه کې، او دا پیاز او دا بادینګڼو دا هم اوبه کړه. نو دومره لږ ځای پکې اوبه شو او زما په خیال چې چېرته بجلي لاړه نو یا به بجلي تلي یا به پیپ ختلی. نه پیپ ختلی ځکه چې اوبه یې بیا رالې، ما یې چېرته بجلي لاړه. او اوس چې دی که نو دلته مې دا رور به پاتې شي پټي ته او زه ځمه، زما څه کار دی یو ملګري سره. وختي راته وی چې راشه، ما ورته وی مې کور کې نه زه درځم، هغه سره مې څه کار دی هغه خواله ځمه. تاسو هم د ځان سره بوځم، راځئ ځو هلته.
ها نو ملګری چې مې دی که نه نو هغه پټي ته تللی دی. اوس را دلته چا وي چې لاړ پټي ته، نو اوس پسې راووتم ځم پسې پټي غاړې ته. خو تاسو ته ورګه دې ځای نه د خپل کلی ښیم. ها دا اوس چې دی که نه غنم ریبلې شوي دي او ټول پټي اوس ګار شوي دي، نو بلکل هغه تیاره چې وه که نه غنمو هغه ختمه شوې ده. دا وینئ تاسو. خو بس اوس صرف یو کار دی چې باران نشته دی. باران وشي موسم به نور هم ډېر زیات ښایسته شي او دا ځای به ډېر ښکلی شي. بھائی زموږ د کلي نه دی ټول بس ګیر چاپېره غرونه دي. دا وینئ. ښه جي نو اوس تقریبا 11 بجې شوې او زه خپل بلاګ ختموم ځکه که نه چې دا لاس نه ډېر زیات وپړسېدو. دا وینئ او دومره زیات دړ کوي که نه چې ویلی درته نه شم. خلک ووي هلک مچی چې چلی جاړي او جینۍ ښامار خوړلی شنه د خندا شي که څنګه ټپه څنګه له ماله پوره نه راځي، خو خلک دغه شانتې ټپه کوي. نو دا صحیح خبره ده یاره. او ما تاسو ته وختي مو وویې که نه چې کله ما مچۍ وچیچي که نه نو زه بیا ډېر زیات ګډوډ یم. نو خپل بلاګ ختموم، بجلي هم تللې ده او ما ته لا ایډیټینګ پروت دی، نو زما نه بیا ایډیټینګ هم ډېر زیات ټایم اخلي. اوس لیپټاپ رالم که څه لږ چارج پکې نو کار به وکړم که نه، نو چې بجلي څو راځي نو ما ورته خپل کار کړی وي. نو بجلي نشته دی اوس په زه ایډیټینګ کوم او زما نننی بلاګ چې و که نه نو هغه دغه و. نن پکې زه مچۍ وچیچلم دغه چلو او نن مې دغه ورځ وه. امید دی چې دا بلاګ به ستاسو خوښ شوی وي. که چېرې خوښ شوی وي نو لایک کمنټس او سبسکرایب ضرور وکړئ او راکړئ راله اجازتو د سباني بلاګه پورې. د لوی الله په امان.